بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو شي ورکېدلو تعبیر کوم چې په خوب کې کله تاسو وګورئ چې یو شی تانه ورک شوي. اکثر خلک په خوب کې ګوري چې څپلۍ ترې ورک شوي او هغه لټوي. نو څه شی ورکېدل په خوب کې دا څه دلالت لري، په څه شي تعبیر کیږي؟ او یو ډېر جالب خوب هم ده. یو نس ډېر دي خوبونه د یو کس څو خوبونه دي چې هغه همداسې خوبونه کترې د ورکېدلو د هر شي او څو نور خوبونه هم دي، هغه هم انشاءالله تعبیرو. نو آخر پورې موږ سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او که خوب هم کتلی وي نو تاسو خپل خوب ماته لیږلی شئ په وایس سره، په لیکلو طریقې سره انشاءالله تعبیر کیږي. په عمومي توګه یو شی چې د انسان نه ورکېږي دا په خوب کې دې باندې تعبیر کیږي چې یو شی تا له لاسه ورکړي. په حقیقي ژوند کې یو شی معنوي شی یا مادي شی تا له لاسه ورکړي وي، نو په دغه صورت کې په ویښه کې چې کوم احساس انسان سره یې چې یو شی له لاسه ورکړي، دغسې خوب کې هم دا حالت ورته پیدا کیږي. نو نعمت وي یا مال وي، معنوي شیان وي، قدرت وي، عزت وي، دغه شیان باندې تعبیر کیږي. او بیا فرصت له لاسه ورکولو باندې هم تعبیر کیږي، دوستان له لاسه ورکولو باندې هم تعبیر کیږي. او چې کله بار بار دا خوب کتل کیږي، دا په دې باندې تعبیر کیږي چې د انسان نفسیات ضعیف وي، ارادې ضعیف وي، تصمیم نشي نیولی، د تاوان احساس لري او په دوه درې کارونو کې دی حیرانتیا لري چې کوم یو تصمیم ونیسي، تصمیم نشي نیولی. نو په دغه صورتونو کې حتما دا خوب کتل کیږي چې یو شی تانه ورک شوي، خصوصا چې ډېر کتل کیږي هغه څپلۍ یا بوټان، هغه کتل کیږي چې ورک کیږي د انسان نه. کله ته خوب کې ګورې چې څپلۍ یا بوټان تانه ورک شوي، دا په دې باندې تعبیر کیږي چې تانه امن ورک شوی، یعنې خوف کې، ویره کې. ځکه چې کله څپلۍ او بوټان ورک شي د انسان نه، نو انسان بیا تللی نشي چېرته وارخطایي. او عزت او ابرو باندې هم تعبیر کیږي، د خلکو توجه در باندې کم شوی، په دې باندې هم تعبیر کیږي. او بیا چې کله ښځه په خوب کې وګوري دا بوټان څپلۍ چې ورک شوي، نو دا د عزیزانو په نږدې خپلوانو وفات باندې هم تعبیرېدلی شي، دوستانو جدایي باندې هم تعبیر کیږي، په سفر باندې هم تعبیرېدلی شي. خطرناک حالت د دې ورکېدل چې ښځه خوب کې وګوري یا خاوند چې یو څپلۍ یا یو بوټي یو جوړې نه یوه دانه یې ورک شوي، نو دا د یو بل په وفات باندې، که ښځه ولیده نو د خاوند په وفات، که خاوند دا خوب ولیده نو ښځې په وفات باندې تعبیر کیږي. او چې کله یو مسافر انسان دا ګوري چې هغه څپلۍ یا بوټي ورک وي، نو په دې باندې تعبیر کیږي چې د ده سفر یعنې تګ یې نه کیږي، یعنې دی غواړي کور ته راشي، دی غواړي چې خپلوانو سره یو ځای شي، نو هغه نه کیږي. او چې کله د یو څوک چې د سفر اراده لري او هغه په خوب کې وګوري چې څپلۍ ورک شوي، نو معنا دا چې د سفر نه کیږي، یا په دې سفر کې دی دودله ده، تصمیم نشي نیولی. او بیا چې کله ته په خوب کې وګورې چې په صحرا کې په یو دښته کې ستا نه څپلۍ ورک شوي، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې یو کار کې ته حیران یې، هلته تصمیم نشي نیولی، دوه کارونو کې ته شکي یې. نو په دغه صورتونو کې بیا دا ښه تعبیر نه لري. ښه تعبیر یې دا ده چې کله ته خوب کې ګورې چې یو ورک شوی شی ته پیدا کړي، دا بیا ښه تعبیر لري. معنی ارزو ته دې رسېږي، ارزوګانې ارمانونه دې پوره کېږي، سفر دې کېږي، خیر مال دلته رسېږي، نو دا ښه تعبیر لري. او چې کله ته په خوب کې یو شی لټوې، یو ورک شوي شي پسې ګرځې، دا هم ښه تعبیر لري. معنا دا چې ستا چې کوم ارزوګانې دي ته هغه پسې یې او ته لګیا یې، هغه د پوره کولو کوشش کوې، نو دا هم بیا ښه تعبیر لري. دلته یو خوب د یو ورور وایي چې زه وایي یو کال وشو چې تجارت کاروبار مې خراب شوی ده، او د دې یو کال نه را په دې خوا باندې یو موضوع باندې شکلونه یې مختلف، هغه داسې شیان رانه ورک کي. کله وایي رانه کالي ورک کي، کله رانه څپلۍ ورک کي، او کله رانه موټر ورک کي، وایي کله غوښه په وریجو کې وایي رانه ورک کي، وریجې خورم او غوښه پکې لټوم، هغه نشم پیدا کولی، نشم راویستلی د وریځې لاندې نه. او کله وایي دیګی د وریجې وي، وایي ټولې خوري، وایي زه چې ورځم دیګې باندې قلف وي، هغه بند دي. او کله ملګري نه وایي رانه ورک کي، ملګري مې نشم پیدا کولی، کله کمیس مې چېرته پاتې وي، او کله هم وایي خوراک ته ناست یمه او په لوږې حالت کې جګېږم د خوراک نه. نو دغه خوبونه زه ډېر ګورمه، د دې یو کال را په دې خوا چې ما تاوانونه کړي دي، مشکلات مې تېر کړی، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې په ویښه کې همدغه احساس ته لرې چې شیان تا نه ورک شوي دي، تجارت کاروبار سرمایه له لاسه ورکړی، نو ځکه دا خوبونه ګوري. نو دا خوبونه په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه ستا احساسات دي، دغه ستا
روحیات او نفسیات دي، نو که غواړې چې دې مسایلو نه ته خلاص شي او قناعت ته حاصل شي، او د مقدرات د الله تعالی څخه انسان ته تقدیر ده، کله کله رزق زیات وي کله کم وي، دا په دې باندې راضي اوسېږي او خپل کوشش وکړي او خپل تلاش کوي، خو څه کله کله رزق هغه یو څه در باندې کم شي، نو کوشش وکړي چې خپل ترتیب و کاروبار بدل کړي، خپل ملګري بدل کړي، خپل منطقه سفر وکړي. په دې ټولو کې که امکان لري چې یو ښه تغییر راسي او د دې باعث شي چې ستا دا مشکلات ختم شي او دغه څه کوم تا سره دا د شکست او دغه د تجارت لاسه ورکولو نه څه کوم صدمه تاته رسېدلی څه دا شیان جبران شي. نو یا ښه ملګري دې کوشش وکړه ملګري بدل کړي، ځای بدل کړي، کاروبار دې ترتیب دې بدل کړي، په حوصلې سره په ارامي سره یو بل کاروبار شروع کړي او په طریقې سره او په صبر سره چې هغه پکې مداومت وکړي، نو انشاءالله هغه به مخکې ځي. نو الله تعالی دې وکړي چې ستا تسلي حاصل شوې وي، ځکه دا خوبونه ما نور خوبونه مې تیاري نیولې وو، نو دا ورور په دې اخره کې مسیج وکړه او ویلې چې دا ډېر ضرور ده او ډېر زیات پریشان یم دې خوبونو ته، اوس مې پیدا کړې، نو ما ته به ضرور جواب زر به راکوي. نو دې لپاره ما د دې خوب مې په اول کې راونیوه او تعبیر وشو. نو که تاسو هم داسې خوب هم کتلي وي چې شیانو ورکېدل، نو په همدغه مسایلو باندې تعبیر کېږي چې ما تاسو ته بیان کړ. وروسته راځو نورو خوبونو ته. وایي خوب کې ما پسې څوک غټې بولې څادر پسې وایي پاکې کړي، بیا ما څادر لرې کړو، بیا مې نه غوښت. نو تا نه مې سوال وکړ چې ته خپل څادر دې لرې کړه، ته زنانه یې، بیا څادر دې په سر نه کړه بیخي، دې نه دې څه مطلب ده؟ نو جواب دې رانه کړ. نو څادر بولو باندې یا په ډکو میټیازو باندې ککړېدل دا په تهمت باندې تعبیر کېږي، تا باندې څه تهمتونه دي او کېدای شي تهمت لګېدلی وي یا ته داسې ډار لرې چې تا باندې کېدای شي څوک شک کوي، هغه دا او داسې تا لرې کړی دی، نو معنا دا صفا کول پاکول د بولو د غټو میټیازو دا خوب کې ښه تعبیر لري. معنا دا چې ته صبر سره حوصلې سره، نو انشاءالله ستا صفایي کېږي او ستاسو کوم بدګماني ده په تا باندې کوم تهمت ده هغه رفع کېږي. ته کوشش مه کوه چې ځان دې چاته کم راولې، داسې ته که زنانه یې او دا خوب دې کتلی ده نو تکرار یې تا له سره ایسته کړی ده، نو معنا دا چې ته بېعزتي ځان ته مه اړوه په خپل لاس، په احتیاط سره هماغه دومره ځای نو پاکول کېږي، په ارام هم کېږي او دا ضرور نه ده چې ته تکراري لرې کړي. نو معنا دا چې ته دا شکایت به ډېر هر چاته نه کوې، که تهمت در باندې وي او که همیشه تا باندې شک کېږي، بدګمان در باندې کېږي، نو کوشش وکړه چې انشاءالله دا مسایل په ارامي سره حل کړې. الله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي کاکا سره مې دننه کعبې ته بدون له کلي ننوځو او وایي هلته کار روان وي او دوه قبرونه هم وي، د یو د نبي سلام یو د عایشې رضی الله عنها، ما وایي لاس پرې وهل او تللو وخت کې وایي د ونې خرما ونه یې هغه نه مې خرما یو څانګه وشکوله، دوه دانې پکې تازه خرما و. نو دا خوب لیدونکې وایي نجلۍ ده، نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی دې درته ښه کړي. ارمانونو پوره کېدلو باندې تعبیر کېږي، دینداري زیاتېدل، خیر نصیب کېدل او بند کارونه روانېدل، عبرت اخیستل، دننه کعبه کې دا ډېر ښه تعبیر لري، ایمان په خوند پوهېدل، کورنۍ ژوند ښه کېدل، صحت او شفا که څه مریضي وي او خیر کارونو ته توجه او خپل منځونو ته او عقیده او ایمان په الله تعالی باندې زیاتېدل، دا په دې باندې تعبیر کېږي. الله تعالی یې درته ښه کړي. والله تعالی اعلم. وایي د سیند پاکو اوبو څخه سره زر رااخیستل دا هم ښه تعبیر لري، په کاروبار، په مالداري، په شفا باندې ارزوګانو پوره کېدل او د نیکو ملګرو باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب د وایي نیا سره مې پل باندې تېرېدلو، وایي دوه پلونه وغورځېدل، یو نه تېر شو هغه هم وغورځېدله، بیا بل هم، او په خړو اوبو کې وایي بیا ترې لاړمه، خلکو ویلي چې موږ یې اوچتوو، وایي ډېرې جنکۍ وې هلته، بیا پورته ونې ته نه شو ختلی، وایي زه وختلم او وېرېدلی هم وم او سر کې وایي غونډۍ غوندې ځای وي او خلک وي، خلکو ته وایم چې لاس راکړئ، وایي ټول نور نجیکیانې ټول خطا شي، وایي زه پاتې شمه او بیا وروسته وایي د نیکریزو دستمال کې لاس مې ولګېدي او یوه ښځه ویل چې دا لاسونه دې پاک است جایزه درکومه، نو وایي بیا جایزه یې دا وه چې کښتۍ کې به یې ګرځولي. نو دومره خوب زه پوه شومه، لیکلی و ده. نو دا پل غورځېدل په خوب کې دا هدف ته نه رسېدل دي، معنا داسې ته یو کوشش کوي چې یو رابطه چا سره جوړ کړي، د یو چا سره په یو رابطه په یو واسطې په طریقه باندې چا ته ځان نږدې کړي یا څه هدف دې دغه پوره کړي، هغه نه پوره کېږي، معنا هغه کېدای شي کار ونه شي، نو ته تدبیر دې کېدای شي ضعیف وي او هغه یو خاص هدف ته نه رسېږي، او یا هم داسې ته تمه کوې لکه
د پل باندې تېرېدل څه ده، د پل څه کله صحیح نه وي او مطمئن په انسان نه وي نو باید تېر نه شي. نو پل نه هم داسې یو ده د یو کس واسطه کول یا چاته تمه کول. او د ونې نه ختل هم ښه تعبیر لري، د ارمانونو پوره کېدلو باندې تعبیر کېږي. ارمانونه دې پوره کېږي، څه کله ونې ته څوک په اسانه باندې وخېژي. والله تعالی اعلم. یوه زنانه وایي ماشومه ضایع کړی او بار بار خوب کې راځي چې هغه ماشومه ورته وایي چې زه تا ته نه ګورم ځکه تا ګزارلی یم، ما یې غورځولی دی یم. دا زنانه څه وکړي چې دا خوب بیا ونه ګوري؟ نو که قصداً یې دا کار کړی وي، ماشوم یې ضایع کړی وي قصداً، نو استغفار دې ووایي، توبې دې وباسي، الله ته دې رجوع وکړي. او که قصداً یې نه وي کړی، همداسې ملامتي ورته راځي او خفه ده په دې ماشوم باندې ډېر، نو بیا ذکر و تلاوت او دې وکړي او دوستانو سره دې ډېر کښېني او همېشه دعا دې وکړي او الله نه دې خیر وغواړي، نیکه بدله دې وغواړي، تسلي ورته ورکړي تاسو چې هغه ذهني ارام شي، ځکه دا به ورته مقدر و. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي کار پسې تلاش کوم، بېغا مې خوب لیده، باغچه کې مو وایي تکه شنه ګیاوي، یوه خره خوشي خوراک کوي، کروکۍ یا بچی وي ورسره، غنم ده د چا وایي هغه خراب نه کړي او ورانۍ ونه کړي وایي د خلکو په غنم کې. او زه وایي نه یې کړی، وایي هماغسې ارام ولاړ یې هغه د خر بچی وایي، خو زما زړه کې ګرځي چې دا ورانۍ ونه کړي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. نو معنا داسې دا کاروبار تا شروع کړی دی او ترتیب دې جوړ کړی، نو انشاءالله دا نتیجه ورکوي. لکه دا خره څه ده، دا په خادم هم تعبیر کېږي، په مزدور هم تعبیر کېږي، څوک چې ستا د لاس لاندې کار کوي په هغو باندې هم تعبیر کېدلی شي، په فامیل باندې هم تعبیرېدلی شي، کورنۍ، کاروبار، وضع اقتصادي وضع په دې باندې. نو معنا ده دغه انشاءالله آینده یې ښه ده. معنا که اوس تا ته لږ هم ښکاري نو آینده یې ښه ده او دغه شنه چې تا ته ښکاري شنه ګیاوي، نو دا په دغه مال دنیا باندې تعبیر کېږي. انشاءالله آینده یې ښه ده، نو خپل کوشش پکې وکړه، توجه پرې ساته چې دا درنه خراب نه شي. نو معنا دا کاروبار ده، مغه خر د بچی نه مراد دا کاروبار ده، دې باندې که ته پام ونه ساتې نو دا کېدای شي په حرامو کې دې واقع شي او یا دا کاروبار درنه خراب شي. نو څه توجه ورته وکړي نو انشاءالله دا کاروبار دې یو ځای ته رسېږي. والله تعالی اعلم. وفات شوې خور مې وایي خوب کې ماته وایي کوم عطر دې لګولی دی، زه ورته وایم چې نه مې دی لګولی، بیا وایي چې تا نه خوشبويي راځي، وایي نور خورګانې مې هم ناستې او وایي دا خور مې چې وفات شوې ده څو ورځې مخکې، وایي هغه ډېر ښایسته یې تکه سپینه ناستې او زه ورته وایم چې هلته خو جنت کې خو عطرونه شته، نو ته ولې ما نه دا پوښتنه کوې؟ هغه وایي چې هو شته. نو عطر نه مراد خوشخبري او ښه اخلاق او دینداري او داسې ذکر تلاوت، ځکه د عطر څه ده د ملایکو ډېر خوښېږي، وایي څوک عطر استعمالوي ملایکې هغو سره نږدې راځي، بیا ګرځي، څوک بوی کوي اوږه یا پیاده یې خوړلي نو هغه سره وایي ملایکې بیا ترې لرې ګرځي، نور خلک هم ترې لرې ګرځي. نو دا په اخلاقو باندې، په دینداري باندې، په ښه رویه باندې، په ښه خویونو ښه خصلتونو باندې تعبیر کېږي، په خوشخبري باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی تا ته درکړې ده او ستا دغه خور دې څه وه نو وفات شوې خور دې مرحومه، نو هغه باندې هم ته ګران وې ډېر، هغه په تا باندې نو دعاګانې ورته کوه، دعاګانې زیات ورته کوه، همیشه یې یادوه چې هغه روح ارام سي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي ستاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ او مطمئن شئ. چې کله مطمئن شئ بیا ما ته یو اطمینان راکړئ، کمنټ وکړئ، ویډیوګانې ځان سره لایک کړئ، دا ویډیوګانې یو ملګرو سره هم شریک کړئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.